د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای هر څه پاتیږي خو عادت نه پاتیږي. وای چې یو پاچا ډیر سپینږیری سو، اصحابو یې سم کار نه کاوه، بې ځایه به یې خلک وژل او بندیانول. رعیت ډیر ځینې تنګ سول. دې پاچا یو ځوان زوی درلود چې ډیر هوښیار او عادل سړی و. مخکې تر دې چې پاچا سي له خلکو سره یې ښه کول او ټول خلک ځینې خوشحاله وه. وزیرانو د پاچا زوی ته ویل چې ستا پلار نور د پاچاهۍ وړ نه دی. ورځ په ورځ کارونه ځینې شوړېږي او خلک هم تر پزې راغلي دي. داسې نه وي چې خلک د پاچا پر ضد راپورته سي او پاچاهي ځینې ونیسي. که زموږ خبره منې نو پلار دې بندي که او موږ به تا پاچا کو. شهزاده چې دا خبرې واورېدې نو پر زړه یې ښه ولګېدې. هغه چې پلار یې په کور کې په یوه خونه کې واچاوه او ځان یې پاچا اعلان کړ. عسکرو ته یې ویل چې بابا د باندې مه پرېږدئ. لنډه دا چې پاچا له واکه لیرې او په خپل کور کې نظر بند سو. که څه هم په کور کې ښه خواړه او د ضرورت ټول شیان ورسېدل، خو له کور د باندې یې امر نه منل کېدی او نه چا دربار ته پرېښودی. شهزاده چې به هره ورځ کور ته راغی نو د پلار احوال به یې اخیست. یو ورځ یې له مور څخه وپوښتل چې د بابا ډوډۍ سمه ده که یا؟ مور یې ورته ویل چې پخوا به یې ډول ډول خواړه خوړل، خو اوس یوازې د پسه کوټۍ خوري، او بل دا چې پخوا به یې له اولادونو سره یو ځای ډوډۍ خوړله، خو له کومې ورځې راهیسې چې له واکه لیرې سوی دی بیخي یوازې ډوډۍ خوري. کله چې ډوډۍ خوري هېڅوک ځان ته نه پرېږدي، ان دا چې د کوټې دروازه هم په ځان پسې وتړي. شهزاده چې دا خبره واورېده نو مور ته یې ویل چې زه نن دربار ته نه ځم، غواړم پوه سم چې بابا ولې یوازې ډوډۍ خوري. پاچا ته چې یې ډوډۍ راوړه نو شهزاده تر یوه سوري ورته کتل چې وګوري بابا څه کوي. پاچا د پسه کوټۍ مخ ته کښېښود او په درد یې ورته ویل ښه بې ادبه، تا زما نوم نه و اورېدلی چې داسې کار دې وکړ؟ ته نه وې خبر چې دا زما پاچاهي ده؟ جلاده ونیسه یو غوږ یې ځینې پرې که چې بل څوک داسې کار ونه کړي. له دې سره سم یې له کوټې څخه په چاړه یو غوږ پرې کړ او ویې خوړ. تر دې وروسته بیا کوټې ته په درد ویل ښه ته اوس دونه سوې چې له پاچا سره جوابونه وایې؟ بې ادبه، اوس به در سره جوړ سم. جلاده ونیسه ژبه یې ځینې پرې که چې بیا بل څوک داسې بې ادبي ونه کړي. له دې سره سم یې له کوټې څخه ژبه پرې کړه او ویې خوړه. لنډه دا چې په همدې ډول یې د پسه ټول کوټۍ وخوړ. شهزاده چې وکتله نو پوه سو چې بابا خپل پخوانی عادت کوي او په دې ډول د خپلې پاچاهۍ پخواني وختونه ور یادوي. وروسته یې مور ته په خندا وویل هر څه پاتیږي خو عادت نه پاتیږي. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک د خپل بد عادت له مخې یو کار وکړي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، هر څه پاتیږي خو عادت نه پاتیږي.